بسم الله الرحمن الرحیم. لوګر د رنګونو وطن جګړو زپلی دی په مینا دا آباد کړو وطن، راځئ چې شاد کړو وطن، راځئ چې شاد کړو وطن، د عشق نغمو کې به په یو غږ زنده‌باد کړو وطن. هغه ولایت چې په تیرو شلو کلونو کې یې د ولس مبارزې رنګونه راوړي، درنې قربانۍ یې ورکړي، د ځوانانو ککرۍ پکې له خاورو سره خاورې شوي، خو ولس ته یې امن او سکون ډالۍ کړی. موږ چې دلته راغلي یو، ما په اوله ورځ هم ورته وویل چې موږ دلته د حاکمیت لپاره نه یو راغلي، دلته موږ د خدمت لپاره راغلي یو. دلته چې زه راغلی یم دلته د حاکم په صفت نه یم راغلی چې زه حکمونه کوم، زه دلته خادم یم. دپاره د دې راغلی یم چې زه دلته د ولس خدمت وکړم، یعنې د دې دپاره نه یم راغلی چې زه پر ولس باندې امارت وکړم. خو د ولس هم په بار بار غوښتنه دا ده چې تاسې به مسؤلینو ته، نظام ته مراجعه کوئ، خپل مشکل به ورسره حل کوئ او تاسې به همکار ورسره پاتېږئ. علم پروره او جهاد پروره ولس یې بیا اوس مټې رانغاړلي او د عصري او دیني علومو زده کړې ته یې مخه کړې او په شوق او مینه د علم د زده کړې په موخه لرې لرې سیمو ته ځي او د وطن د آبادۍ لپاره ځانونه د علم په ګاڼه سمبالوي. کوښښ وکړئ چې د خدمت ځانونه جوړ کړي. دا خدمت خو داسې نه وي چې دوامداره به تقریبا موږ خدمت کوو، نورو خلکو خدمتونه کول، اوس موږ خدمت کوو، هغه نشته. د ادارې او د نظام، تاسې د نظام برخه جوړېږئ، د نظام خلک یاست، په هر برخه کې واست. کوښښ وکړئ خپل تعلیم ته ادامه ورکړئ. هغه دا دوه شیه، که عصري علوم وي که دیني علوم وي، ودې ته اشد ضرورت شته سر د خلاصو. دا چې څوک بې تعلیمه پاتې، هغه بیا تقریبا یعنې اقلا دا خلاصه کوي چې د جامعې ولس او نظام ته خدمت وکړي، یعنې خپل مور و پلار لا جینې په تکلیف یې سر د خلاصو. نو کوښښ وکړئ تعلیم وکړئ. تعلیم خو ډېر ښه شی دی. تعلیم خپل په قریبانو باندې اوس خو تاسو شکر پوه یاست، دا بعضې لا څه کشران دي داسې خو غټان یاست، تاسې پرته په شعبه اوس پوهېږئ. سړي ته دغه وخت معلومات نه کېږي، دا ستاسې پر وخت باندې هم تقریبا موږ یا لږ کړی یا ډېر کړی، سر د خلاصو. مګر اوس تقریبا په هغه تېر وخت پسې ارمان کوو چې کاشکې موږ څه زیات کړی وای، سر د خلاص. یعنې د پنځو خبرو هم نه وي، د یو چا د جواب هم نه وي چې یو چا ته جواب ورکړو. چا چې تعلیم حاصل کړي، تعلیم یې وکړي، هغه به د ولس خدمت هم کوي، د ملک خدمت به هم کوي، د نظام خدمت به هم کوي، یعنې خپل د مور و پلار خدمت به هم کوي. حتی تقریبا چا چې تعلیم نه یې کړی، یعنې دیني او عصري، هغه خپل د مور و پلار خدمت هم نور معلومېږي چې په څه طریقه د مور و پلار خدمت وکړم. نو ډېر کوښښ وکړئ، راتلونکی پر تاسې باندې حساب کېږي. خپل وقار ته آمادګي ونیسئ. تقریبا داسې نه وي چې مور پلار مو سبقه تاسې یو مکتب ته وماسئ او تاسې په هغه کې غفلت کوئ. ډېر کوښښ وکړئ. خدای دې خیر درکړي. جوړ اوسئ. خدای مو جوړ اوسئ. زه کار لرم. جوړ اوسئ. دا هر څه د امن په سیوري کې ترلاسه کیدای شي. ښه امنیتي فضا داسې فرصتونه رامنځته کړي چې هر څوک کولی شي چې خپلې ورځنۍ چارې په ښه توګه سرته ورسوي. حاجي صاحب سال دی، خیریت دی؟ خدای مو وساته. څنګه یاست؟ د کومه ځای راځئ؟ کابل راځئ؟ قماندان صاحب امنیه لوګر ترتیب و طریقه مو پر لارې مشکل خو به نه وي؟ نه الحمدلله. ښه سیده جوړ اوسئ. خدای مو وسه. السلام علیکم. سال دی، خیریت دی؟ جوړ یاست؟ خدای مو وساته. کومه ځای راځئ؟ کوم ځای کې ته ځئ؟ خیریت خو به یې؟ مشکلات خو به نه وي؟ وضعیت برابر دی؟ خدایم تر اخره پورې د خدای د حکومت مختلف. خدای دې خیر درکړي. جوړ اوسئ. خدای مو وساته. سمه ده. الله مو وسه. ملي پولیس بیا هم د تیر په شان په کلک عزم ولاړ دي او ولس ته یې د امن ډیوې بلې ساتلي او له دې مقدسې دندې نه په شا کیږي. تاسو څه مو په دغه کې غوښتنه دغه ده چې دا نظام ستاسې دی، تاسې د دا نظام یاست. نو زه درته وایم چې په اسلام سره شریکان یو، په وطن سره شریکان یو، هدف مو یو دی، لاره مو یوه ده. په دغه شیانو کې باید چې همکاره سره پاتې سو. حق ته به حق ووایو، باطل ته به باطل ووایو. نو دا شیان به خامخا یعنې دا په وطن کې مشکلات، یعنې د موټرسایکل ورکه وو، د موټر ګاډ ورکه، دغه شیان وو. دا خو دا نظام د دغه دپاره دی، دا اداره د دغه دپاره جوړه ده، دا به یي. خو داسې عمده مشکل موږ انشاءالله په لوګر کې نه لرو. نو زه وایم چې په دغه شیانو کې همکاره سره پاتې سو، په دغه شیانو کې تقریبا سره کومک سو. ما و تاسې ته وویل چې یو کار په تاسې باندې کېږي، هغه په ما باندې نه کېږي. هغه به ډېر هدف ته رسېدونکی کار وي، یعنې ستاسې په توسط به کېږي. یعنې که زه هر څوک یم دلته کار څوک پر اداره ناست یم، که مسؤل یم، که مې ځان ته هر نوم ورکړی دی، یعنې هغه به زه شاید چې زه نشم کولی. نو خو زموږ ستاسې زما وم یوه غوښتنه دا ده
چې مجاهدین خو مو مجاهدین دي هغه خو وکار ته مده دي 24 ته په شپه په ورځ کوم کومندان صاحب دی کوم ولسوال صاحب مسلمانان دي یعنې دا به زه درته وایم زما ونه که پر دوی باندې دا شک راځي چې د یو مسلمان حق دې پوتېږي او دوی دې په هغې کې غفلت وکړي سر دې خلاص و نو ستاسې څه غوښتنه دا ده چې خپل کشران خپل ځوانان خپل ټوله ترتیب د امارت پر سیسټم باندې برابر کړي د امارت پر سیسټم باندې جوړ کړي الحمدلله او ثم الحمدلله امنیت مو بالکل 100% صحیح دی په دې کې هیڅ شک نشته ځکه ولس سره موږ تړلي خلک یو ولس سره د ولس څه مشکلاتونه دي څه خبرې دي هغه موږ ته راځي بیا موږ د ولسوالۍ سره الحمدلله دغه ارګانونه چې موږ سره دلته همکاره دي او هر وخت شپه ورځ په خدمت کې دي که استخبارات دی که قمنداني ده که امر بالمعروف دی که نور ارګانونه دي جنایي ده دا الحمدلله الله جل جلاله دې دوی ته اجر عظیم ورکړي نظام شریک د ټولو دی دې نه به شکایت نه کوو او ولس زړونه خپل کو ولس ته مینه او محبت ورکو ولس سره خپل کو روابط او ضوابط پکې جوړ نه کو خپلولي او دوستي پکې ونه پالو نو دغه ولس بیرته موږ او تاسو ته رانږدې کېږي زړونه رانږدې کوو دا حکومت دا د تاسې په مټ راغلی ده دا د تاسې له منځه راپورته سوی ده دا د تاسې بچیان دي دا د تاسې ورونه دي د دغو شپه او ورځ خدمت به د موږ د تاسې د سر او د مال او د ناموس د وطن د سرحدونو د حفاظت لپاره وي عزتمندو دویم نوبت کې دا خبره درته کوم چې په ټوله پرمختللې نړۍ کې کله کله جزئي مشکلات وي نو طبعا کومه جنایي پیښه کومه حقوقي واقعه به دلته هم کیږي په افغانستان کې به هم کیږي دا به د موږ د تاسې د مایوسي سبب نه وي دا به یې موږ د تاسې د نظام د ضعف دپاره نکتې نه بولو عزتمندو نو دلته دا اسلامي معاشره ده په دې کې دوه قسمه خلک ډېر رول او ډېر نفوذ لري یو علما یو متنفذین نو عزتمندو د جزئي مشکلاتو د حل دپاره له تاسې محترمونم هم دا خواست او دا هیله ده چې د دې مشکلاتو په مخنیوي کې تاسې هم راسره لاس په کار سئ چې دا جزئي مشکلات هم ختم سي نو خدای ته مې امید ده چې دا به هم ختمیږي موږ له خپل طریقه تاسو ته دا اطمینان او ډاډ درکوو دا به تاسې دا به ولسوالي دا به خاوره دا به منطقه وي زه به نن د یوې شپې د 5 شپو د 5 میاشتو په مخ په خادم په شکل راغلی یم بیا به بل څوک راځي خو تر څو پورې چې زه دلته د یو خادم په حیث باندې د مولوي صاحبانو مسؤلینو رالیږلی یم شپه او ورځ به د تاسې په خدمت کې یو ولس یې هم دا هوډ کړی چې په ټول توان به د امن په راوستلو کې د خپل امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول ملي پولیسو سره همکاره وي ورېدلته پر کوم لاین موټر چلوي دا واغجان زید آباد په لیکنداري دا خیرت خوبه یې الحمدلله شکر کاروبار څنګه دی کاروبار ولا کوم رسول خوند نه سم خدای الحمدلله د امنیتي کسانو د مجاهدینو سره همکاره پاتې سي ان شاء الله ټول مشکلات په خدای حل کړي تا ته به د کار زمینه برابر سي دکاندار ته به د امنیت زمینه برابر سي خو فقط په اخلاص سره د مجاهدینو د امنیتي کسانو سره همکاره پاتې سي الله دې خیر درکړي د ولس سمون یو شی دا غوښتنه ده چې تاسې د مجاهدینو او د امنیتي کسانو سره همکاره پاتې سي سر دې خلاص ورسره په رابطه کې سي ورسره په رابطه کې سي ورسره په اعتماد کې سي ورسره په امانګي کې سي که دغه شان و تقریبا یعنې که ولس او اداره دا سره په اعتماد کې ورسره یو ځای وي هېڅ مشکل به نه وي او که چیرې د دوی په مابین کې فاصله او مشکلات به وي نو په دې کې کوښښ وکړي د خپل کشران مو دې ته جوړ کړي ته سپین ږیری خپل کشران او خپل کاروبار والا ګرځوي دې ته جوړ کړي الله دې خیر درکړي جوړ به سي وګر کې لله الحمد د شپې د ورځې 40 غنټې سړک د ټولو ولسونو په مخ خلاص د لله الحمد زموږ دغه سړک تاسو ګورئ چې د 15 ولایتونو عبور و مرور پکې 40 غنټې د موږ سړک باندې موټر جاري روان دي الحمدلله نه چېرته تر اوسه څوک چاته درېدلي دي لرې واټن د غرونه دي تیرې کنډاو ده د سټو کنډاو ده د زرمت دشتې دي د لوګر دا وطن ده تر کابل او تر دې جهازره ده د موږ لرې واټن کې 4 کیلومتر لرې واټن کې پرته ده خروار هم ده چې 450 کیلومتر لرې ورته پروت ده نو الحمدلله د شپې د ورځې په 40 غنټو کې خلک په امن او امان کې ګرځي داسې مسله نشته راځو دې ته
چې لوګر کې لله الحمد وړوکی ولایت ته خو مزدحم ولایت ته خلک پکې ډیر دي او ما خو تاسو ته عرض وکړو چې انقلابونه څو پې تیر سو خو دلته داسې هماهنګي د لله الحمد چې موږ اوتوار مجلسونه لرو هم امنیتي مجلس لرو هم اداري مجلس لرو د موږ مجلسونه چې دي د موږ امنیتي او تشبیهي مجلس چې ده هغه کې ولایت ته استخباراتي قومنداني ده امر بالمعروف ده د علماو شورا ده د استخباراتو ریاست ته د احکامو د فرامینو ریاست ته د محکمې ریاست ته هغه ارګانونه چې د نظام پایې دي هغه ټول په دې کې حوتوار یو تشبیهي امنیتي او تشبیهي مجلس کې بیا موږ په 100 ورځو کې یا 15 ورځو کې یو اداري مجلس کو چې موږ د ټولو اداراتو د ټولو رئیسانو نه خبرېږو چې د موږ په لوګر کې پروژې څنګه روانې دي او څه کړنې روانې دي هغو ته موږ ټول متوجه یو دې مجلس کې موږ مشترک خبره کوو هغه خبرې باندې چې کومې خواته کوم ضرورت دي هغې ته موږ کوشش کوو چې د هغې ته رسیدګي وشي